بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي خدای تعالی په پاک او سپېڅلې نامه د هدیه خیر بنسټ درنو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامه به مو پر تن وي. درنو لیدونکو، نن موږ بیبي زینب علي لیسې درېیمې ناحیې ته راغلي یو چې دلته هم یوه معیوبه او معلوله خویندې ورونه ژوند کوي. غواړو چې دغه خویندې ورونه نږدې نه وګورو. موږ سره پاتې شئ او خپرونه تر پای پورې زموږ سره وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ. څرنګه چې تاسو ګورئ چې دغه کور ته دننه شوم او غواړم چې دغه خویندې ورونه د نږدې نه وګورم. زموږ سره پاتې شئ او زموږ ملتیا وکړئ. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ چې زه د دغه کورنۍ تر څنګ ناسته یم، ما څنګ کې دا خویندې ورونه ناست دي. غواړم چې دوی څخه پوښتنه وکړم چې دوی د ژوند د کومو ستونزو او پړاوونو څخه لاس او ګرېوان دي. مورجان ستړې مه شئ. نه باشي. مورجانې، تاسو په اصل کې د کوم ځای اوسېدونکي یاستئ؟ من خودم از لغمان هستم. لغمان هستم. اینجا عروسی کردیم در نایت علی خیل. اینجا عروسی کردیم اصل از قرغی لغمان هستم. پدر کارم کلیګ د مجاست. مورجانې، دلته مونږ ګورو که نه چې تاسو په درېیمه ناحیه کې ژوند کوئ. دغلته ستاسو ژوند زندگی څرنګه تېرېږي؟ دیر میشه دیگه. گفتم قصه کنم برات هیچ روزگار ما خوب نیست دیگه. خودم روز که میشه صبح که میشه میبریم کالاشی، یکی را که فرشی، دیگر را که هم یک ساعت پیشترم آمدم کالایم تر فرشار ششته بودم آمدم کالایم کشیدم دیگه. مخم پیدا میکنم برزیم یوشتکای خود نان پیدا میکنم دیگه. روز که پیدا کنم شو پیدا میکنم. این ترسم شوار ما مرگی و اصاب دار از کار نیستونن. هیچ بچه ما جوان است، هیچ از کار زندگی نیست. کتیم ای تو کس نیست که کتیم کمک کنه دیگه. کمک خدا شد. من مورجانې خیر اوسئ. که دا هم راته ووایي تاسو چې دغه ماشومان دي دوی پالل او دوی سرپرستی کول څه رقم ته تاسو کوئ دا کارونه؟ گفتم از دیده تا دخترم خودم متوجهش هستم. تشناب بردن پس آوردن کلش سر خودم از مشکلش کلش سر خودم است. یا نمیتونن کنه. اون بچه ما جوان است، خود از هیچ کار زندگی نیست، نمیتونه. او میبرم تشناب بر کالایش میبرم پشتش میگردم دیگه. نمیتونن کنه چی کنم. خدا سلامت. ستاسو د کورنۍ سرپرستی د چا په غاړه ده؟ څوک تاسو ته د نفقت راوړي؟ خودم میکنم. نگفتم خودم میکنم. همین فرش میشیم کالا میشیم. بدای خانه نیستم. هیچ خانه نیستم. بیخی 10 سال 15 سال شد که ما برآمدیم بر فرششتن کالاشتن. ما میکنم اولادای خدا به می سر رساندیم دیگه. بنان مردم این کالای مردم در جانایشان است. این دختره که ما شکر داره، چربی خون داره، فشار داره، قلبی داره. اون نقصهش است، یا خروارده است، نقصه است. ما تا دیگه ما برجم میکنم. از تو قرض کو، از او قرض کو. ما برزی دوا میکنم. بر ما کس نمیتونه کدیم کمک میکنه کس. مورجانې، دا هم راته تاسو ووایئ چې ستاسو ماشومان پیدا شي همداسې معیوب و که نه او د وخت پر تېرېدو سره داسې شوي؟ سن 7 سالگی که رسیدن با چشما را دید ماندن. اوینی صحیح بود یک زنن در انفجار قماندانی این تو تا دختر چشمه خدا دست زدن. در انفجار کشد در قماندانی برما نیزی کسی جن. انفجار قماندانی چه رقم بود؟ چشما را بین بردن. او دو تا دیگه در سن 6 سالگی 7 سالگی اون تو شدن دیگه. چشما را دست زدن. هیچ چشمهشان دید نداره بیادر. هیچ معلوم نمیکنه. کلش سر خودم است. آیا ستاسو خاوند ژوندی دی؟ اون رو مرشد. دنده دیگه کار کردن نمیتونه. کلی نفقه خانه سر خودم است. کار کجا میتونه؟ هر جای که چپا کرد در جای من دادی در جای کفتید مفته. اثر پیو دین روزم در روی سرک انداخته بودش. آوردنش
از کار نه ایزه چی کنم هیچ سرپرست ندارم دغه کس درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو د مورجانې خبرې واورېدې چې دغه ماشومان اول کې د دوی سترګې روغې وي خو چې کله د قمندانۍ تر څنګ انفجار شو نو دوی خپل سترګې له لاسه ورکړلې زه په هغه ټولو وروڼو باندې غږ کوم چې راشئ موږ سره په یو ټغر کې کښېنئ او نور د دې جنګ او جګړو نه لاس په سر شئ چې بیا هم دغسې لکه د خویندو وروڼو په شان زموږ نور وروڼه خویندې خپل سترګې خپل بدن د لاسه ورنه کړي درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو د مورجانې خبرې واورېدلې دلته یو خورکۍ هم زما تر څنګ ناسته ده غواړم چې دې نه هم پوښتنې وکړم چې دا خورکۍ موږ ته د خپل د ژوند په اړه څه وایي خورجانې ستړې مه شئ خورجانې د خپل د ژوند په اړه موږ ته معلومات راکړه چې ستاسو ژوند څنګه تیریږي زندگی بسیار به مشکل تیر میشه خودم مریض هستم قلبم آمد فشارم آمد شکرم آمد کس که جه برم زیاد گریان میکنم که چه نمیرم خانه شته خورجانې لکه څرنګه چې تاسو ویل چې تاسو که وادونو ته نه ځئ که نه نو کله چې ستاسو د خپلوانو کره وادونه کېږي ستاسو همزولې جینکۍ نور ښایسته جامې اغوندي فیشنونه کوي هلته ځي ستاسو په زړونو کې څه تېرېږي دل میں زیاد خفه میشه گریان میکنم کاش که من جور میبودم میرفتم زیاد دل میں خفه میشه خورجانې کله چې ستا همزولې مکتب ته ځي یا استادانې دي نجونې تاسو ګورئ چې استادانې دي مکتب ته ځي نو هغه وخت کې ستاسو په زړه کې څه تېرېږي خب بسیار دل من خفه میشه دیگه دل من ارمان میگه کاش که خوب میبودم که من مکتب میرفتم کل همزولایم کل از خود بیگانه میره خب بسیار سخت بر من تیر میشه و گریان تیر میکنم کله چې خورجانې ستاسو ته ضرورت وي نو تاسو چا ته آواز کوئ مور ته پلار ته چا ته مادر خود صدا میکنم څوک د چا د غم جاړي څوک د چا څوک بې غمه بې پروا دي په دنیا کله چې ستا مور په یو کار کې مصروفه اوسي نو ستاسو په زړه کې کومه ناامیدګي راځي خب زیاد ناامیدگی تو میگه کاش که جور میبودم که مادرم بیچاره کمک مار میکنم در دلم زیاد ارمان میگه کاش که جور میبودم خداوند جور نکشیده دیگه خورجانې لکه څرنګه چې ستاسو وروڼه هم مایوبې دي که نه او خورکۍ دې هم مایوبه ده دغه ژوند ستاسو څرنګه تېرېږي بسیار به سختی تیر میشه دیگه خورجانې ستاسو زړه څه شی غواړي چې څه شی درته وکړو کمک خداوند کمکشه بر ما کنی هر چیز که میکنی خداوند کمکش کنی که ما دعا کنی ما خو می بس اینجا بجای ششتی درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو د خوراکي خبرې واورېدې دلته زموږ تر څنګ یو ورور هم ناست دی چې دا هم د سترګو نه معذور دی غواړو چې دې نه هم یو څو پوښتنې وکړو چې دی د خپل د ژوند په باره کې موږ ته څه وایي زموږ سره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ لیدونکو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم لکه څرنګه مخکې هم ما تاسو ته یادونه کړې وه چې زموږ تر څنګ یو ورورکی هم ناست دی غواړو چې د ورورکي څخه پوښتنه وکړو چې دا د خپل د ژوند په اړه موږ ته څه وایي وروره ستړې مه شه ورورجانه ستاسو په عمر هلکان کار کوي مکتب ته ځي او تاسو په سترګو څه لیدلی نه شئ تللی ستاسو په زړه کې په دغه وخت کې څه راځي دل من رقم من همزوله من مکتبم میخوانه پانتونم خوانده سر چیز خوانده سک ما باز که من بر من میگه یکی دیگه میگه سه قدر تو 20 سالو بچه هستک میگه هرچ کار میکنه گیران ما هر چیز میواد بر من زړه ته یو
شي کېږي که نه او تاسو د کار او روزګار نه یاستئ هغه وخت ستاسو په زړه کې څه راځي؟ دلم وقت زیاد ارمان من کاش که می گفتم جور می بودم که می بردم هم شعره خب بر کل یک چیز خب من می کردم کار می کردم هر چیز می کردم خب زیاد در دلم هر رقم ارمان میرکن که بر ما میگه تو هر چیز میگه بر ما هر چیز میگه. ورور جانه لکه څرنګه چې تاسو ته ګورم تاسو په سترګو څه نشي لیدلی ستاسو وړوکی ورور هم څه نشي لیدلی ستاسو خویندې هم همدغه شان معذورې دي ستاسو د کور د غریبي ته ګورئ دغه وخت کې تاسو څه احساس کوئ ستاسو په زړه کې څه تېرېږي؟ دلم هر رقم تیر میشه هر ارمان هر رقم سر دلم تیر میشه بعد گیران میکنیم. غواړي چې مکتب ووایي؟ زیاد دلم میشه مکتب پر پانتون خو نمیتانم. الله تعالی دې په ټول مسلمانانو باندې ورحمیږي. مورکۍ مخکې هم یادونه وکړه چې زما ماشومان داسې نه وو د ژوند حالاتو داسې کړ. درنو لیدونکو موږ څنګ کې یو ورورکۍ هم ناست دی او یو خورکۍ هم ناسته ده غواړم چې د دوی سره هم خبرې وکړم. درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما تر څنګ یو خورکۍ هم ناسته ده غواړم چې دوی څخه پوښتنې وکړم چې دوی راته څه ویل غواړي. خورې ستړې مه شئ. د خپل ناچارۍ او د خپل دې غریبۍ په اړه موږ ته ووایئ چې دغه ژوند ستاسو څنګه تېرېږي؟ بسیار به سختی تیر میشه بسیار به مشکلی در دل ما بسیار ارمان میه که از غریبی از این جاجی از هر چیز ستاسو په زړه کې راځي چې مکتب ووایي زړه کې م راځي چې لکه د نورو خویندو په شانتې خوشحاله ژوند ولرئ؟ چرا نمیاد دل ما بسیار دل ما همیشه گریان میکنیم. درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما مخکې دغه نسخې هم پراته دي چې دا نسخې د دغه خویندو او د دغه ورونو دي چې دا ورورکۍ هم عملیات شوې او دا خورکۍ هم عملیات شوې چې دغه کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. درنو لیدونکو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه کورنۍ سره مرستې وکړئ نو موږ سره د هدیه خیره بنسټ په وایبر شمېرو اړیکې ونیسئ. د هدیه خیره بنسټ وایبر شمېرې تاسو ته وایم 00 93 28 29 1540 او زموږ بله شمېره ده 0039 تاسو کولی شئ چې په دې غبرګو شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسئ. درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو ګورئ دغه خورکۍ چې زما تر څنګ ناسته ده دا ساه هم په اسانه نشي اخیستلی. تاسو د دې غږ واورئ. خورجانې لکه څرنګه چې زه ګورم تاسو ساه نشي اخیستلی دغه حالت تاسو باندې څنګه تېرېږي؟ بسیار به سختی تیر میشه ما اما شوق هیچ خواه ندارم تا صبح همینطور سعیم بند میشه گریان تمام شو تیر میکنم. درنو لیدونکو هیله کوم چې تاسو دغه کورنۍ یوازې پرېنږدئ او د دوی مرسته لاسنیوی وکړئ. زموږ تر څنګ د دغې کورنۍ وړوکی یو ماشوم هم ناست دی چې غواړم دغه سره هم یو څو خبرې وکړم. روجان ستړی مه شئ. نامتان چی است بیادر؟ فرید جان قسمی که ما میبینیم به سند شما بیادرکای ما خوارکای ما مکتب میرن بازی میکنن بیرون شما در خانه شیشتن بیرون نمیبراین مستی نمیکنین چی احساس میکنین چی در دلتان چی میگرده؟ کدام کمک کتی شما شده؟ خوراکه؟ درنو لیدونکو د هدیه خیره بنسټ لخوا هغه بیړنۍ مرستې موږ راوړي دي دغه کورنۍ ته غواړم چې دغه بیړنۍ مرستې دوی ته وسپارم زموږ سره پاتې شئ. دا هغه بیړنۍ مرستې دي چې موږ د هدیه خیره بنسټ لخوا دغه کورنۍ ته راوړي دي. په تلو کې بیا هم مرجان سره غواړو چې یو څو خبرې کړو چې خپل دغه اولادونو په اړه موږ ته څه وایي. مرجان مهرباني دلم زیاد پرستم شرکم سعی میکنم نیم گوشت تمام رسول بچه جوان سعی میکنم نیم بچه کلگی جوان اسما نیم کلا بابا در کس کار نیست کار والا نیست سرپرست ندارم بابای جانمون تر میرگی و اصاب دارم تمام روز کالاشی فرشی چیزا رو میکنم تمام روز ما گم است دلم پر است دلم اینم اقا کلولا چیز برآمده بیاد استقام کده
مورجانې کله چې د یو مور زوی ځوان شي هغه ته ګرځي کور په کور ګرځي چې د هغه دپاره واده وکړي هغه یو ښه ژوند ولري دغه وخت کې ستاسو په زړه کې څه ګرځي دلم زیاد کوف معي آري كده میبینم خیش قامه کل گیره خوارزاده و بیادرزاده کل گیزن میکنم الحمد لله زمین ولی مکسرش سعی میکنم دلم زیاد نمیگی میای امروز دیگه باز بسیار به گریان تیر میکنم میگم من حالا جور میبید میرفتم مرجع خازگاری زن میکردم خانه شابات میکردم خودشم در دل خودشم بیچاره هر چیز نامیدگی میای میگه که جور میبیدم چرا بیال میبیدم میگه تو نمیای در دلم هر چیز میای مادر هستم دلم بسیار کوف میکنه مورجانې دا هم راته ووایه چې کله زموږ دغه خویندې یا ورونه مریضېږي تاسو سره د ډاکټر پیسې اوسي چې دوی ډاکټر ته یوسئ پیسه از کجا پیسه هیچ پشم نمیباشه دانست پشم میوش سکا مریض میشن میدانمش سیتامه میبرمش اونجا با دوا به منم رشته میکنه بعد دوا خانه والا خرس میگیرم تا پیسه پیدا کنم پس بتم بعد اونجا دوا خانه والا رو بتم پشم پیسه نمیباشه دویم دفعه مرا نمیده اول دفعه مرا قرض میده دویم دفعه میگه دیگه چیز خانه است که میبرد قرض بتم میگه من سرت اعتبار ندارم میگه برو پیسه پیدا کو بیار نقصه باز همونطور میپاید دیگه باز یک مسلمان پیدا میشه کمک میکنه کتیم باز میبرم یار پیش دکتر این دختر خروز خدا شکر است شکرش یک هفته بعد بلند است بیخی دیگه تو میشم د قرض غرق میشم دیگه بیخی مورجانې لکه څرنګه چې موږ ګورو د خویندو وزن هم زیات دی تاسو خپل یو سیاسر هستئ او پلار یې هم سپین ګیری دی دا تاسو شفاخانې ته څرنګه وړئ خودم میبرمش اینجا یک بچه ورم صدا میکنم کتیم کمک میشه هر دوی ما میبریم شفاخانه تا شفاخانه میرسانیمش دیگه پیاده میبرم کرای ریکشارم ندارم ای باز رفتن نمیتونه در یک توتر نره نفسش قید میشه نفسم برآمد اونو تر تکلیفات داری د دغه خوراکي په سترګو کې زه اوښکې ګورم غواړم چې دغه خوراکۍ سره خبرې وکړم چې دې په زړه کې څه ګرځي اخر ولې دا جاړي خوراکۍ ولې جاړي دلم چیز میه دلم نامید است بیچاره هستم میخوام مورجانې تاسو ته د هدیه خیریه بنسټ لخوا دغه بیړنۍ مرسته وشوه تاسو نور څه غواړئ هغه هیوادوالو نه چې ستاسو اوس دفتن تاسو ګوري ستاسو دغه حالت په خپلو سترګو باندې ویني خدا بسیار به ایشانه که کدما کمک میکنه خانه شانه بعد امروز ما یک گردارد نداشتیم ما 4 شوله کدی برش سکا و شوله دادیم 4 سکاره ما هیچ چیز نداشتیم ما قدر کار کرده بودم آمدم گاز انداختم اون دختره که مریض بود بر دکتر بردمش خلاص دیگه من هیچ اینمی تشکری را میگم تشکر خانه تان آباد خدا بسیار بته هر کی کدما کمک کرده درنو لیدونکو پتلو کې بیا هم په تاسو باندې غږ کوم چې دغه کورنۍ دغه خویندې ورونه دوا ته هم ضرورت لري ډاکټر ته ضرورت لري په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې پرې نه دی او ورسره مرسته وکړئ درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما عایشه احمدزی او ما سره د کیمرې په برخه کې اجمل نوابي ستاسو درانه چوپړ ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږو تر بیا هم په پاک الله سپارم پاک الله مل شه خدای پامان